من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ د چمن غیرتي ولس او غیرتي پښتانه چې شپږ میاشتې پر دې روډ پرس ولې چې د خپلې مبارزې دپاره ناست او زموږ د ملک د پاکستان یو سپین سترګي حکمرانان چې فیصله یې کړې ده د باډر د پاسپورټ او چې چیرې په وطن کې کارخانه نه وي روزګار نه وي زموږ ځوانان سپین ږیري د باډر د روزګار سره انتفاق دي لیکن زه به دا ووایم چې دلته زموږ وطن شپږ میاشتې ځوانان او سپین ږیري پر روډ کښېنستل زموږ د ښار خان زموږ د ښار ملک او زموږ د ښار عالمانو یو دی سخته فیصله نه ورته وکړل چې یا په مړکو یا یې روزګار جدا واخیستی یا یې باډر جدا واخیستی خامخا به اوس د غړۍ فیصله کوي له غړۍ د سیاست سره تعلق نه لري له غړۍ د خانو د ملک سره تعلق نه لري له غړۍ صرف د باډر د کاټن او د یوټیر سره چې د خپلو بچانو د خپل کور د روزي دپاره چې سهار د کوره راوځي باډر زموږ بازار دی بیا زموږ ولس بازار نه ځي او دلته دې ریاست پر موږ باندې باډر بند کړی دی پر موږ یې روزګار بند کړی دی دلته د کرنل او د بلګیډیر او د میجرانو کار روان دی چې اوس هم په انلسي کې پر دروازه باندې چې کوم د پونچ موټران راوړي یا کوم ټیلرانو کې کوم لوډینګ کېږي نو دا د بلګیډیر او د کرنلو د میجر کاروبار روان دی نو د دې ولس فیصله دی چیرې زړه ته اچوي دا ولس دی چیرې د دې ستړي څخه خلاصوي نو زه ملګرو ته خواست کوم زه پارټیز ته خواست کوم چې راسئ موږ بېرته روډ بند کړو موږ دلته کوټې بندې کړو موږ دلته کاروبار بند کړو په کیشټن کې وګوره چې شپېته ټنه په ګاډۍ کې راخیستي بیا دوی په 14 ټنه ټکس کوي په 14 کې بیا دوی په هغه کې هم غلاوې جنګ کوي نو دا خو د کیشټن هم کاروبار روان دی و دې پر دې باندې ولې اکشن اخیستل کېږي چې په کیشټن کې د شپېتو ټنو ګاډۍ په 14 ټنه پاسېږي نو دا به په ملک څنګه پر مخ ولاړ شي دا به د ملک کارخانې او د ملک سیستم به څنګه په وچلول شي چې دلته زموږ پر باډر باندې د کیشټم ایسي د کیشټم کلکټر د کیشټم ټوله انتظامیه غله ده دلته چې دوی کومې غلاوې کوي دلته زموږ د وطن کوټیان والا هم ورسره چې دوی بیا مخکې به د ګاډۍ د سکریپو د ګاډۍ ټکس 28-29 لکه وو اوس په 14 ټنه کراسېږي 6 لکه 7 لکه ټکس چنداخي بیا دا نورې پیسې د کیشټم کلکټر او د کیشټم ایسي د کیشټم نور افسران سره ملاو دي نو موږ ریاست ته وایو چې دغه لغړیان یا دا تګ وراتګ کوي باډر نه تجاران چې خپل قانونه لري دا به څو کاروبار کسه ستاسو یوسي دا به څو کانټینر مالونه ستاسو راوي چې دلته د کانټینر په 3 ټنه په 14 ټنه کراسېږي یا 8 ټنه ګاډۍ په 3 ټنه پاسېږي او په کراچي کې بیا په پورټ کې په کانټینرانو کې څو غلاوې شروع دي نو دلته پاکستان او د پاکستان جاسوسي ادارې دلته د پاکستان حکمرانان ټول د رشوت بازار ګرم کړی دي موږ دوی ته دا وایو چې د کیشټم انکوایري به بیا موږ لغړیان په خپله کوو بیا به موږ د کیشټم و افسر ته بیا موږ لاس و ګریوان ولاړ یو چې د چا ګاډۍ راووتل بیا د لې په ګودامونو کې هم ګنټه شته بیا به موږ دا ګاډیانې دلته هم تلو بیا به یې وزنونه معلوموو که چیرې موږ بیا افسر د کیشټم افسر پر غلا ونیوئ یا چیرې کرنل یا د انلسي میجر بیا کانټینران یې له کړي ول دلته موږ ورته درېږو بیا موږ هغه کانټینر خلاصوو
که چیرې د جرنل او د کرنل د بریګیډیر کار شروع وي بیا به موږ پر هغو ایکشن اخلو بیا که موږ په هر ویزه کې ور ورسول د کیسټم افسرانو ته او دلته و بریګیډیرو و دې بریګیډیر و یارانو ته بیا به سبا څوک خوا نه بدوي موږ د کیسټم افسرانو ته دا وایو چې دلته د ټکس غلانو خو کوئ دلته خو مې د رشوت بازار ګرم کړی دی زموږ د ښار کم ذمهواره خلک د ټولو لاس په کیسټم کې ستا چې زموږ دلته چند میډیا والا چې د کیسټمه څه داوتې 10,000 روپۍ د دې افسر ونه را روانې دي زموږ د دې وطن د ځوانانو د پرلت کوریج نه کوي یا یې چند کسان په غویو خطا ایستلي میډیا والا نو موږ میډیا والا ته هم دا وایو چې دلته پر دې وطن کې د دې وطن بچی د دې علاقې بچی دلته د میډیا په نامه راپورته سوی یې سرکار پر تا ایکشن نه اخلي چې ته ستا د رشوت بازار یا په غویو یا داوتې د کیسټم ډي سي و تا ته 10,000 درکړي یا د کیسټم ای سي یې درکوي هر ورځ داوتې ته یو روان یاست د بازار په کیسټم کې خپلې متلې جنګ اخلئ نو موږ به ریاست ته دا وایو چې په ملک کې خو رشوت نه بندېږي صرف موږ ټولې به ووایو چې زموږ دغه بارډر کې د رشوت بند شي زموږ دلته چې کوم خلک سمنګلین کوي یا کم خلک رشوت ورکوي د هغو څخه موږ دا خواست کوو چې وروره بیا به ګیله نه کوئ که د چا و ټیلر ته موږ ودرېدو یا موږ د چا و ګاډۍ ته ودرېدو موږ ته به یې راوزن کوي که چیرې موږ دا وزن دغه کار د دا ایسي د کیسټم د ایسي باندې بیا ثبوت کړي بیا به موږ دا وردیجن کاږو بیا به موږ مخ ورتوروو په دې ښار به ګرځو پنجاب پرې به ورستو هلته د رشوتونه خوري هلته د رشوت اډې جوړې کړي خو زموږ د چمن د ځوانانو روزګار باندې دلته زموږ د هر کور چې 11 لکه آبادي ده د 11 لکو د کور چله بنده ده دلته د ریاست کار روان دی دلته د ریاست کم رشوت اډې دي روانې دي نو موږ ملګرو ته خواست کوو و ټولو پارټیانو ته خواست کوو چې راسئ زی وخېلئ راسئ بدنیتیاوې د مابین زه لرې کړو په کونج کونج کې نه سره کوڼه کېږو پر سیډو نه سره کوڼه کېږو راسئ اتله فیصله وکړئ د هر چا جواب موږ لغړیان کوو که د پاکستان حکمرانان دي که دلته ادارې دي که دلته بریګیډیر دی که دلته ډي سي ناست دی د هر چا جواز موږ د لغړیانو سره شته خو موږ ملګرو ته وایو چې راسئ فیصلې سره وکړو راسئ قدم نوی واخلو چې 6 میاشتې دا ولس پر روډ کښېنستی خو چیرې چې تر دې حده پورې بیا نور پر مخ تر څو به موږ کښېنوو بیا به دا ولس ته موږ په کوم الفاظو ګایېږو موږ راسره نورې لارې نشته نه زموږ سره نورې خبرې شته که څوک ملګري کوي یا پارټۍ والا یا زموږ مولوي منان امیر صاحب وي خو زموږ پر ملګرو د ایکشن واخلي سخته فیصله دې وکړي زموږ سره دلته هر څه بندوبست شته ته یې وینئ چې دغه دې اوس هم ټانکران روان دي چې دا ټانکران به سره دوه کوو د بازار د آی ټي سینټر سره به هم دروو چیرې د کیپټن صاحب د دروازې سره به هم دروو په بوغرا روډ کې به هم دروو د کلي و مخ ته به هم دروو د ډي سي د ځای و مخ ته به هم دروو د دوی پلار قسم ده که یا پر چا ټک وکړي یا قسم ده که دوی قدم واخلي که چیرې قدمونه اخیستل دغه ټانکران دا دی دي لکه اټم بم دا به موږ پر دې پټاوو موږ به پر ټوله ریاست د چمن پر ټولو حکمرانانو به پټاوو چې د دې په وژه کې که زما ورور ناست دي که زما قریب ناست دي که د ښار ځان بولي هغه ناست دي پر هغو به یې سره پټاوو د هغو دې هم د دوی سره یو ځای جنازې لاشونه پورته شي خو چې زموږ د وطن لاشونه نه وای پورته زموږ ولس به دونې خوار نه وای زموږ ولس به دونې ستړی نه وای زموږ ولس به شپږ میاشتې پر دې روډ نه کښېنستی خو صرف دونې به ووایم چې خدای قرآن ته وګورئ سیاست مه پر کوئ د پرلته څه مفادات مه وړئ پرلت مه استعمالوئ چې پرلت به سرکار ته دوی په خوله کې ورکوئ چې بیا پاټیانو والا چند پاټیانې خپلې ګټې چې واخیستلې تر اسمبلې تر کومو ځایو یې ځانونه ورسول بیا په خیمو کې حیاتي پښیانې لنګېږي د
د یو نه معلومیږي خو هغو خلکو ته موږ دا وایو چې وروره یا دې خیمې ټولې کوي یا راسي دا فرلک پالکو مولوي منان صاحب ته زه دا وایم چې د چا خیمه خالي بستره دې ورګولئ کور مې وده وسلم